السلام علیکم ملګرو، تاسو دا ویډیو د وګورئ. دا کومه ویډیو چې تاسو چې دوه درې دانې زمونږ خرڅ شي بس. او د درې دانې خرڅ شي واپس شي کور ته. لکه دا دې اوس ما ختم معلومه وي که نه، ما درې دانې خرڅ شي بس روان یم. 10 بجو پورې. او د درې دانو کې به تاسو څومره ګټئ؟ نو په درې دانو کې زمونږ نصیب خو بس 20 روپۍ ماته په دانې کې باندې کېږي. مطلب 60 روپۍ کېږي. په 60 مسلې څه کوي بس به دې باندې باندې ځو. نو په 60 روپۍ به دانې لګیا وایي او دا بچی دی سکول وی دا پرایویټ سکول کې کې سرکاري ها سرکاري نه لري دی ها په دې ویډیو کې تاسو وکتل چې یو سړی د سهار نه تر د شپې د 10 بجو پورې درې دغه غبارې شان د خرڅي او دی پکې صرف 80 روپۍ ګټي، باقي به چې کوم دی خوا نه ځو. په یوه خبره کومه چې زموږ د وطن د ګرانۍ نه تاسو خبر یې د داسې خلکو هیلپ وکړئ په خپل چم ګاونډ کې. دا خلک را پیدا کړي، دا چاته محتاجه کوئ ما. زما هرګز دا مطلب نه چې یار زه قوم یو قسم د سوال طرف ته راکاږم، خو زما مطلب زما د خبرې صرف او صرف دا دی چې داسې خلکو ته روزګار ورکړئ. کوشش وکړئ ستاسو زه به دا ووایم چې پیسې به چېرته هم ځي نه، دوی سره پیسې ورله ورکړي، دوی دې ځان له داسې یو وړوکی روزګار شروع کړي. دا کوم تصویر چې د شپې نخرینې 10 بجې د مردان په روډ باندې تاسو ولیده او دغه خبرې هم تاسو واورېدلې. په دې کې زه ډیټیل کې نه ځم، خو صرف او صرف دا یو خبره کول غواړم چې د دې خلکو هیلپ وکړئ که هغه په هر لحاظ سره وي. په دې 50 روپو کې به دا میډیسن به د کوم ځای نه اخلي. د دې نه علاوه د ژوند نور ضروریات فروټ یا چکر یا داسې نور څیزونه خو موږ نشو ویلی چې په دې کې وکړي. خو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې د کور دغه یو فرد چې هغه ګټه کوي او د هغه دغه ګټه ده. نور زه به دې ډیټیل کې نه ځم، بس چېرته چې هم یې خوشحاله اوسئ.